لوګر ولایت مرکز اړوند دادوخیلو سیمه کې د جامع حنیفه مدرسې د جوړښت ډبره د یوې لویې غونډې په ترڅ کې کېښودل شوه چې په دغه غونډه کې د اسلامي امارت مسؤلینو، علماو، مجاهدینو، قومي مخورو او ځوانانو ګډون کړی و. په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې رئیس او د پکتیا مرستیال والي زیاته کړه د همدې مدرسو برکت ده چې الله جل جلاله نن واکمني راکړې ده او ترڅنګ یې وویل نبي کریم صلی الله علیه وسلم لومړی کې د مدرسې تر جوړښت وروسته جومات جوړ کړه. رسول پاک سلام جومات نو جوړ کړی، مدرسه یې جوړ کړه. کله چې رسول پاک سلام مدینې منورې ته هجرت وکړل، مدینې منورې ته کله راغی، بیا هم څو وخت بعد مسجد قباء جوړ شوی ده او بیا مسجد نبوي جوړ شوی ده او په دویم قدم کې بیا د رسول پاک سلام دویمه مدرسه فعاله شوې ده چې هغه صفه اصحاب الصفه چې مشهوره ده، صحابه کرامو په هغه کې زده کړې کولې، هغه د رسول پاک سلام دویمه مدرسه ده. افغانان په نړۍ کې اهل دي قرآن ګرځولي ښه. تاسو سوچ وکړئ نن په نوره دنیا ټول د فحشا او د منکر د فسق او د فجور د عیش د عشرت په سوچ کې دي. یو افغانان دي، دین او اسلام، قرآن او حدیث، ځان یې پرې صرف کړی، ځان په قرباني کوي، اولاد په قرباني کوي، کور په قرباني کوي، وطن علاقه او بادشاهي په قربان کوي. بلخوا ویناوالو د یادې مدرسې په جوړښت سره خوښي څرګنده کړه او د اسلام مبین دین په رڼا کې د دیني مراکزو په ارزښت هر اړخیزې ویناوې وکړې. طالبانو په برکت سره الله پاک جل جلاله د هغې علاقې نه هغه عذاب واپس کړي. دا خوشحالۍ خبره ده د کلیو د علاقې لپاره چې دا یو مبارک ځای وګرځېدو. له خپله ځانه پرته له دې چې د موږ غوښتنې په خپل شوق باندې د الله د رضا په خاطر باندې تقریبا 3 جربه ځمکه راته ومنله. په خلکو مو غږ دا ده چې ما چاته مه دروئ، شاګردانو ته مو څه کال درس شروع کوم، بچیانو ته مو درس شروع کوم. انشاءالله مسلمانانو د ولس مدرسه ده، څوک خاص مالک نه لري پرته له الله پاک نه. نوم نو ټول اسلام ته نسبت کړی حنیفیه، ولس به جوړوي. موږ به د یادولو وړ ده د جامع حنیفه مدرسې ډبره د دیني علماو لخوا د غونډې په وروسته کې کېښودل شوه.